السلام علیکم ګرانو دوستانو. طالبانو د اختر په 3 ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. وسلوالو طالبانو د راتلونکي کوچني اختر په لومړۍ 3 ورځو کې په افغانستان کې د اوربند اعلان کړی دی. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوی یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. طالبانو د یک شنبې په ماښام د مې په 9 د غوايي په 19 ویلي دي چې د یاد کار څخه هدف د امن او باور فضا رامنځته کول دي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم دغه اعلامیه په پرلپسې ډول پر خپل ټویټر پاڼه په پښتو، دري، انګلیسي او عربي ژبو خپره کړې ده. وسلوالو طالبانو خپلو جنګیالیو ته امر کړی دی چې د کوچني اختر له لومړۍ ورځې څخه بیا تر 3مې ورځې پورې په ټول افغانستان کې تعرضي بریدونه بند کړي. یادې ډلې همدارنګه خپلو وسلوالو ته هدایت کړی دی که چیرې په دغه ورځو کې ورباندې برید وسي، له خپل ځان او تر کنټرول لاندې سیمو څخه د دفاع وکړي. تر دې مخکې څو اخترونو کې هم د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند اعلان شوی و چې پر مهال یو شمېر طالب جنګیالي له اوربند څخه په استفادې ځینو لویو ښارونو ته تللي وو. خو په دغه اعلامیه کې وسلوالو طالبانو خپلو جنګیالیو ته ویلي دي چې د اوربند پر مهال د دولت تر کنټرول لاندې سیمو ته ولاړ نه سي او نه دي هم دولتي کسانو ته د دوی تر کنټرول لاندې سیمو ته د داخلېدو اجازه ورکوي. وسلوالو طالبانو پر داسې مهال د کوچني اختر په 3 ورځو کې د اوربند اعلان کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی دی. خو افغان حکومت وايي لنډمهاله اوربند د حل لاره نه ده، طالبان دې تلپاتې اوربند وکړي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د کوچني اختر په 3 ورځو کې د طالبانو له لوري د اوربند اعلان ته په غبرګون کې ویلي دي د هیواد له اوسنۍ کړکۍ چې د وتلو د حل لاره یوازې په لنډمهاله اوربند کې نه ده، بلکې د مذاکراتو په چټکولو، تلپاتې اوربند اعلانولو، د تل لپاره د جګړې په ختمولو کې ده. د دې شورا مشر عبدالله په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي که څه هم په تیر کې افغان دولت اختر په ورځو کې یو اړخیز اوربند اعلان کړی و، خو دا د هیواد د ستونزې حل دایمي او اساسي حل لاره نه ده. نوموړی وایي د افغانستان کړکېچ پوځي حل نه لري. د وروستۍ 4 لسیزو تجربه وښوده چې تاوتریخوالی او وژنې نه یوازې د حل لاره نه ده، بلکې شخړه او کړکېچ لا پسې ډېرېږي. عبدالله زیاته کړه له فرصته به ګټې اخیستو یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوي چې مذاکرات برته پیل، دایمي اوربند وکړي، جګړه او وینه تویدنه ودروي، د یو عادلانه سیاسي باعزته او ټولمنلي حل لارې موندلو په لټه کې سي. لومړی ځل په 1490 کال کې په کوچني اختر کې ولسمشر محمد اشرف غني د هیواد د دیني عالمانو د فتوا پر بنسټ د روژې له 28مې د اختر تر 5مې اوربند اعلان کړ. د دغه کال د اختر په 2مه ورځ طالبان د کابل ښار ته ننوتل او خلکو ورسره د کابل ښار په واټونو کې سلفیانې ورسره اخیستې. په 1499 کال کې طالبانو 3 ورځې اوربند اعلان کړ چې افغان دولت یې هرکلی وکړ. افغان دولت بیا څو ځله اوربند اعلان خو طالبانو رد کړ. که مو دا ویډیو خوښه شوې، ویډیو در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.